سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د یو ډېرې مهمې موضوع په هکله معلومات درکوم. تاسو به حتما د معدې میکروب په هکله اورېدلی وي، هلیکوبکټر پایلوري یا ایچ پایلوري، او ترڅنګ یې د معدې د زخم او د تخریشونو په هکله به هم معلومات لرئ چې د همدې میکروب په واسطه منځته راځي. دا یو مارپیچ اسپرینګي شکله میکروب ده، په خپل پورتنۍ برخه کې د فلاجیل په نامه یا فلاجیلا په نامه شاخونه لري او د دغه فلاجیلاو په واسطه باندې حرکت کوي او بالاخره د وخت په تیریدو کولی شي د معدې د التهاب، عفونت او بالاخره د زخمونو سبب وګرځي. د همدغه وضعیت د درملنې لپاره موږ کافي انټي بیوټیک پی پی آی همدا رقم سایټو پروټیکټیو اجنټس کاروو، یعنی هغه درمل چې د تیزابو تولید کنټرولوي، د تیزابو غلظت کنټرولوي، د هغو په شمول د مختلفو انټي بیوټیکونو استفاده کوو تر څو د ایچ پایلوري له شره خلاص شو. ولې د دې ټولو ترڅنګ شته ځینې غذایي توکي چې په هغو کې خورا ګټور مواد موجود دي او د ایچ پایلوري په وړاندې له انټي بیوټیکو بهتره او سالمه مبارزه هم کولی شي. کبیج یا کرم چې اصلا کلم لیکل کیږي داسې، او زموږ په ټولنو کې نوم د کرم په نامه مروجه ده. کرم ته په انګلیسي کې کبیج وایي. کبیج د سلفر په نامه مواد لري. سلفر کمپوننټس په کرم کې موجود دي. مهمه نه ده چې رنګ یې څه ډول وي. سلفر په خپله دوه ډیر مهم خاصیتونه لري. یو خاصیت د سلفر د بکټیریوسیډل. بکټیریوسیډل څه معنی؟ بکټریا وژني. او دویم خاصیت د سلفر بکټیروسټیسس ده چې دا هم ګټور خاصیت د بکټیروسټیسس څه ته وایي؟ د بکټریاوو وده یا نمو درې متوقف کوي. نو دا په دې معنی که چیرې بکټریا په وجود کې موجوده وي، د هغو د تولید د مثل د هغو د تکثر او د ودې مخه نیسي. سلفر دغه دواړه خاصیتونه لري. په کبیج یا په کرم کې چې کوم سلفر موجود ده، هغه ته ګلوکوسینولیټ وایي. ګلوکوسینولیټ سلفر کنټیننګز کمپاوند دی، یا هغه مواد دي چې په خپل ترکیب کې سلفر لري او دا په کبیج یا په کرم یا په کاهو کې موجود دي او دا په شدت د ایچ پایلوري د وژنې سبب ګرځي. په ایچ پایلوري کې موږ څه لرو؟ تاسو ته مخکې هم ما اشاره وکړه، ایچ پایلوري په خپله پورتنۍ ساحه کې فلاجیلا لري او د دوی په واسطه باندې حرکت کوي. موټیلیټي یا حرکت د ایچ پایلوري د همدغو ساحو د همدغو فلاجیلا یا شاخونو په واسطه کیږي. کله چې حرکت وشو په همدې جریان کې ایچ پایلوري د ځان نه یو انزایم ترشح کوي چې هغه ته یوریز وایي. دغه یوریز څه کوي؟ تیزاب اخلي، خنثی کوي. دا یو مشخص میکانیزم لري چې یوریا په امونیا باندې بدلوي. د یوریز انزایم یوریا اخلي او په امونیا یې بدلوي NH3. دغه امونیا القلي ده او خاصیت ضد د تیزابو لري. نو ایچ پایلوري هم ساحه د تیزابو نه ځان ته خلاصه کي، پاکه کي. او بل مواد چې له ځانه ترشح کوي هغه پولیساکرایډز دي چې پکې د اډهیسین په نامه مواد موجود دي. او اډهیسین څه کوي؟ ایچ پایلوري ته په یو ځای کې د نښتلو او سریښ کېدلو صلاحیت ورکوي. نو په فلاجیلاو یې حرکت وکړ، یوریز په نامه انزایم له ځانه ترشح کړ، ځای ځان ته پاک کړ چې تیزاب تخریب نه کړي. اډهیسین هم له ځانه ترشح کړل او بالاخره د معدې د حجراتو سره ځان نښلي. مثلا د مثال په توګه ایچ پایلوري راغی او د دغو بدو خاصیتونو په واسطه یې ځان دلته ونښلو. دا ساحه که داسې وګورو د مایکروسکوپ لاندې د معدې دیوال څو لایې لري. یوه لایه ده د میکوزا چې په ده کې
دا رقم اپیتیلیم موجود ده. اپیتیلیم یا د حجراتو هغه لومړۍ پرده. لاندې بله لایه سب میکوزا ده، د سب میکوزا نه لاندې بله لایه مسکولریس ده، او اخرین بالاخره سیروزا او اکسترنا یا اخري لایې دي. دا د معدې د دیوال مایکروسکوپیک تصویر ده. که دغه ساحه راواخلو او زوم یې کړو او داسې لږه غټه وګورو، نو د معدې په دیوال کې دغسې د اپیتیلیم په نامه حجرات موجود دي. سمپل کلمنر اپیتیلیم په معده کې موجود ده. سمپل کلمنر اپیتیلیم. او دغه مارپیچ ساختمان ته ګستریک پیچ وایي. ګستریک پیچ کې ګستریک لنز یا د معدې زخ زیات غدوات موجود دي. په دغه غدواتو کې ډېرې ګټورې حجرې موجودې دي. د دغه حجراتو نه مخصوص انزایمونه، مخصوص ترشحات کېږي، لکه تیزاب، پیپسین، ګسترین. د اپیتیلیم سل ده. اوکې، کله چې اچ پایلوری تر معدې راورسېده، نو د یوریز انزایم یې له ځانه په فلاجیلاو باندې ځان راورسوه، د یوریز انزایم یې له ځانه ترشح کړ او بالاخره ځان یې راورسوه دغه حجراتو ته. د اډهیسین په نامه مواد یې له ځانه ترشح کړل او په دو د دې حجراتو سره ونښته. کله چې نښلي له ځانه زهري مواد ترشح کوي، اکزوټاکسینز، دوه زهري مواد دي چې یو ته یې کیګ ای وایي او بل ته ویګ ای. کاګ ای او واګ ای دوه هغه ټاکسینونه یا زهري مواد دي چې راځي او دلته که دا حجره داسې غټه رسمه کړو، د دغو دوه حجراتو ترمنځ ټول خپلمنځي تعلقات له منځه وړي. سل انټګریټي له منځه وړي، د حجراتو ثبات له منځه وړي. څنګه یې له منځه وړي؟ کاګ ای د حجراتو په منځ کې انټراسلولر چې کوم ریسپټرز او انټراسلولر کوم تعاملات چې دي په دې ساحه باندې حمله کوي. کله چې د دوه حجرو ترمنځ تعاملات، نورماله تعاملات د دغه بکټریا په واسطه باندې له منځه لاړ شي، وننګول شي، نو د حجراتو ترمنځ هغه ثبات له منځه ځي، انټګریټي له منځه ځي. بالاخره د واګ ای په نامه دا دویم اکزوټاکسین چې ده، دا راننوځي داخل د حجرې ته. کله چې داخل د حجرې ته راننوته، سایټوکاینز په نامه مواد یا هغه انفلمیټري میډیټرز جوړوي، یعنی داسې مواد له ځانه په دې حجره کې خوشې کوي، ترشح کوي چې هغه مهاجمین دي، هغه د وجود د نورمالې حجرې دپاره دښمن ګڼل کېږي او دغه دښمنان بالاخره د بدن د دفاعي سیستم تر حملاتو لاندې راځي. آټو ایمیونټي، یعنی په اتومات ډول باندې زموږ دفاعي سیستم راځي، حمله کوي او دغه اچ پایلوری بالاخره د اچ پایلوري د وجې هغه مخرب مواد چې په حجره کې غورځېدلي ول، ترشح شوي ول، همدغه حجره د دفاعي سیستم په واسطه له منځه ځي. نیوټروفیل د سپینو کرویاتو یوه ډېره مهمه جنګیالۍ حجره ده. د دغې حجرې په واسطه باندې دفاعي سیستم حمله کوي او زموږ د بدن خپله حجره له منځه وړي. دلته که تاسو د اچ پایلوري ځیرکۍ ته وګورئ، د واګ ای په نامه، د کاګ ای په نامه او د واګ ای په نامه چې کوم زهري مواد دي، په دو اول د حجراتو ترمنځ ثبات له منځه وړي او بالاخره دغه حجرات زموږ د بدن دفاعي سیستم ته بیګانه ورمعرفي کوي، هغه هم بالاخره حمله کوي پې او له منځه وړي. کله چې حجرات له منځه لاړل، ورو ورو بالاخره تخریش منځته راځي او تخریش د معدې په زخم باندې بدلیږي. مسلما کله چې په معده کې زخم منځته راځي، هضم به له منځه ځي، د ډوډۍ خوراک نه وروسته به استفراغات کوو، ځینې وخت به په استفراغاتو کې وینه موجوده وي او ورو که دغه حالت دوام وکړي، له بده مرغه د سرطانونو سبب هم ګرځي. د همدې وضعیت د معالجې دپاره موږ کولی شو له بلا درملو نه استفاده وکړو. مثلا پی پی آی، پروټون پمپ انهبیټرز. په پروټون پمپ انهبیټرز کې څه لرو؟ اومیپرازول، ایزومیپرازول، ډیکسلانساپرازول او د پی پی آی د کورنۍ ټول هغه درمل چې په پیرایټل سل کې پروټون پمپ اخلي، تړي او اجازه نه ورکوي چې تیزاب جوړ شي. له انټي بیوټیکو نه استفاده کولی شو د اچ پایلوري د ایراډیکیشن دپاره. معمولا دوه ډوله انټي بایوټیک سره یو ځای کېږي او د اچ پایلوري په درملنه کې کاروو. فرست لاین تراپي چې هغه ته ټریپل تراپي هم وایي،
کلریترومایسین جمع موکسیسیلین جمع پی پی آی مریض ته ورکول کیږي. په ځینو حالاتو کې سایټوپروټیکټیو کمپاونډز یا سوکرالفیډ هم مریض ته تجویز کیږي ترڅو د معدې د حجراتو ثبات یا انټیګریټي مینټین وساتي. د 8 ورځو لپاره دغه کورسونه مهمه دي چې باید واخیستل شي. ولې یو شی چې ډیر باید ورته متوجه اوسو، اکثره زموږ په هیواد کې ناروغان په حقیقت کې رواني ستونزه لري، د اچ پایلوري په هکله یو څه مطالعه کړي او همدا یې په ذهن کې چې ګواکې اچ پایلوري د سرطانونو سبب ګرځي او بیا ورسره یو مثبت ورقه یو مغه وړي او راوړي د معالجې لپاره. چې زه شخصا خپل د داسې ناروغانو سره زیات مخ کېږم. اول باید پوه شئ چې اچ پایلوري که مثبت وي معنا دا نه ده چې تاسو ناروغان اوسئ او تاسو باید هرومرو د اچ پایلوري معالجه کوئ. د مثبت اچ پایلوري ترڅنګ باید علائم موجود وي. تر ټولو غټه علامه چې په اچ پایلوري کې د اچ پایلوري له وجې په ګسټرایټس یا په التهاب کې لیدل کېږي. اول انډایجسشن ده، سوی هاضمه ده. سوی هاضمه کې څه پیښیږي؟ اول د معدې دروندوالی بعد له ډوډۍ. کله چې ډوډۍ وخورو فکر کوو چې معده مو درنده ده، پړسېدلې ده. دغه حالت په التهاب کې منځته راځي. د همدې وضعیت دوام د دلبدۍ سبب ګرځي. دلبدي بالاخره د استفراغ سبب ګرځي او د استفراغ نه وروسته مریض ډیر ښه آرامه کیږي. دا یوه نښه ده. د همدغه نښې ترڅنګ چې د دلبدۍ او استفراغ موضوع هم پکې مطرح ده، ډیری وخت مریض د خوړو نه وروسته دومره د بوج سره مخ کیږي چې زیاتې د خپلې ګوتې په خوله کې اچوي او خوړل شوې ډوډۍ بیرته را استفراغ کوي. د استفراغ سره سم کټ مټ مریض بیرته جوړیږي او د کوم تکلیف احساس نه کوي. د دې ترڅنګ هیماټومیسس، د وینې استفراغ، میلینا په ډکو میتیازو کې وینه او تور رنګ د ډکې میتیازې، دا ټول کولی شي د اچ پایلوري د موجودیت لپاره مشکوک ضوابط جوړ کړي. د انټي بیوټیکو ترڅنګ کولی شو د ځینو ګټورو نورو خوراکي توکو نه استفاده وکړو. لکه مخکې مو چې د کرم په هکله وویلې، کرم یا کلم. د دې ترڅنګ د کرم ترڅنګ د دې کورنۍ نور کوم نباتات چې دي، نور کوم سبزیجات چې دي، لکه ګلپی، دا د سلفر یو عظیمه برخه لري، یو غني منبع د سلفر ده. کرم او ګلپي ترڅنګ براکلی هم د همدې ګلپي غوندې ده، شین رنګ لري، یو څه اغزن غوندې ساختمان لري چې ورته ګراسلی وکتل شي. دغه ټول په خپل ترکیب کې سلفر لري. سلفر ضد د بکتریاوو ده او اچ پایلوري هم بکتریا ده. نو په غذایي توکو کې، په خوړو کې که داسې فکر کوئ چې د اچ پایلوري د وجې د معدې په التهاب اخته هستئ، اسانه لاره یې د درملنې دا ده چې تاسو کرم، کاهو، ګلپی یا براکلی راواخلئ او جوس ترې جوړ کړئ په ماشین کې. دغه جوس یې حد اقل ورځ کې یو ځلې نوشجان کوئ. همدغه د جوس خوراک تقریبا در سره تر یو هفتې تر 2 هفتو پورې 7 days یا more than 7 days تجربه کوي. په خپله به وګورئ چې د معدې وضعیت مو ډېر سم شوی ده له پخوانه، که د اچ پایلوري عفونت یا د اچ پایلوري د وجې التهاب موجود و. ډېره زیاته مننه.